میاشت وشوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې مذاکرات په ټپه درېدلي دي. همدا پرون د ناټو دفاع وزیرانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په هکله پریکړه ونه کړه او ټینګار یې وکړ چې د سولې خبرې باید بریالۍ شي. د تیر یکشنبې په ورځ بیا د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په یوې ناسته کې وویل چې بهرني ځواکونه باید له افغانستانه د ټاکل شوي مهالویش له مخې ووځي. هغه حکومت ته هم ګواښ وکړ چې که له ده سره شوې هوکړې پلي نشي نو ارګ به محاصره کړي. آیا موضع‌گیری حکمتیار و سایر احزاب سیاسی موقف حکومت بر گفتگوهای صلح را ضعیف می‌سازد؟ برنامه این هفته آشتی به همین موضوع و تازه‌های روند مذاکرات صلح اختصاص یافته است. مهمانان ما انجینیر محمد امین کریم رئیس تیم مذاکره کننده حزب اسلامی و ادریس تانکزی مشاور وزارت امور داخله. سلامونه ستړي مشئ، زه زمزمه نیازی یم او د پخلاینې په نننۍ خپرونه کې مو کوربه‌توب کوم. قبل از آغاز برنامه گزارش از همکارم غضنفر عادلی را از کابل می‌بینیم. عطاالرحمن سلیم در آن زمان رئیس تیم مذاکره کننده شورای عالی صلح با حزب اسلامی حکمتیار بود که اکنون معاون شورای عالی مصالح ملی می باشد. او می گوید که دولت افغانستان در اکثر موارد به تعهداتی که به حزب اسلامی داده بود عمل کرده است، اما این حزب اسلامی است که به اکثر ماده های توافقنامه صلح با دولت عمل نکرده است. دولت اکثریت مواردی را که باید انجام میداد انجام داد، آنچه را که به او تعهد کرده بود به او تقریبا پابند ماند، الا مواردی را که وابسته بود به اجرا شدن تعهدات دوستای حزب اسلامی و دوستای حزب اسلامی تا همین لحظه که ما شما صحبت میکنیم مثل که بیشتر تذکر دادم، او معلوماتی را که راجع به نیروهای مسلحشان افراد نظامیشان باید تحویل طرف دولت میکردن، متاسفانه تا هنوز ما در جریان نیستیم که او معلومات شریک ساخته باشند. آقای سلیم میگوید با اینکه صلح با حزب اسلامی تاثیر مثبت روی وضعیت امنیتی در افغانستان نگذاشت، اما از نظر سیاسی صلح با حکمتیار و حزب اسلامی تاثیر مثبت داشت. در عرصه سیاسی آقای حکمتیار به صفت یک رهبر جهادی، به صفت یک رهبر حزب اسلامی، به صفت یک کسی که تقریبا از هر چهره دیگه که در مسائل جنگ های افغانستان شخصیت شناخته شده و مطرح بود، طبعا تأثیرات روانی خود داشت. امین کریم رئیس تیم مذاکره کننده حزب اسلامی با دولت افغانستان مدعی است که حزب اسلامی فریب وعده های دولت افغانستان را خورده است. از 25 ماده قرارداد که شما یادآوری کردین، تقریبا 90% تعهدات دولت امروز غیر عملی باقی مانده. امروزی که نه 3 سال بلکه 3.5 سال از امضای قرارداد سپری میشه، تا حدود بیش از 2,500 اسرا و زندانیای ما در قید نظام قرار دارند، برخلاف تمام موازین و تعهداتی که تیم جناب آقای اشرف غنی با ما داشتن و ما قربانی اعتماد شدیم که با آقای اشرف غنی و تیمشان در روز زمان کردیم. آقای کریم به این باور است که اگر دولت افغانستان به تعهدات خود به حزب اسلامی در راستای توافقنامه صلح عمل نکند، گروه طالبان با این دولت صلح نمی کند. با جفایی که اینا با این توافقنامه کردن، چگونه میشه تصور کرد که طالبان حاضر شوند با این دستگاه و این تیم با این نوع برخورد حاضر به مذاکره و بالاخره حاضر به امضای توافقنامه صلح شوند؟ بعد از امضای توافقنامه صلح میان دولت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، نه تنها بهبود در اوضاع امنیتی رونما نشد، بلکه حکمتیار اخیراً صدای مخالفت با دولت را بلند کرده و حتی از محاصره ارگ سخن گفته است. بیا هم ستړي مشي آقای کریم، بحث با شما آغاز میکنیم. پیشتر هم در صحبت‌هایتان گفتین که حکومت یک نوع قربانی اعتماد حکومت شدین. منظورتان چی از حکومت؟ کدام تعهدات خود عملی نکرده؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و اظهار سپاس شما که این موقع را مساعد ساختین که در رابطه با توافقنامه صلح بین حزب اسلامی افغانستان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان وضاحت‌هایی را به خدمت شما ارائه بکنیم. جناب آقای عطاالرحمن سلیم مثل دوران مذاکرات صلح
همون مطالب فرزآلودی را مطرح کردن که در اون زمان هم مطرح میکردن. اگر بپذیریم که به اساس منطق 2 جمع 2 4 میشه، ضرور نیست که شما به ادعاهای ما یا به توضیحات آقای عطاالرحمن سلیم و تیم مربوطهشان رجوع بکنین. کافی است که توافقنامه صلح حزب اسلامی افغانستان با دولت جمهوری اسلامی افغانستان ورق بزنیم و ببینیم که کدام از این ماده ها عملی شده و کدامش عملی نشده. این مطلب بسیار ساده و واضح است. موضوعی نیست که در رابطه با او به اصطلاح موارد عمومی را کمی اگر واضح بسازین که 90% را که شما گفتین که عملی شده، عملی نشده و یک تعداد که شده، کدامش عملی شده و کدام نشده؟ یگانه بند توافقنامه که تا به حال عملی شده که هم تعهد حزب اسلامی افغانستان بوده، مبنی بر اینکه برادر مجاهد حکمتیار به داخل شهر کابل شود و فعالیت‌های سیاسی را آغاز بکنن. البته این تعهد حزب اسلامی بود و این عمل شده. تعهداتی که دولت در قبال حزب اسلامی افغانستان داشت، حقیقتا من حیث رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی افغانستان به شما عرض میکنم که تقاضاهای نبوده که در دسترسی و توان دولت جمهوری اسلامی افغانستان نبوده باشه. ما از بادی امر به خاطر که میخواستیم که به روند صلح با دولت آغاز بکنیم، شرایطی را نگذاشتیم و سنگی را نگذاشتیم که دولت نتونه او را برداره. حالا بیایم چند از این بندها را با شما مشارک میسازم از شروع کار. 4 بند اول مقدمه هست و مسائل کلی است که دو جانب با او توافق دارن، مسائل کلیات است. بند 5 میگه که با مجرد امضای توافقنامه صلح، دولت جمهوری اسلامی افغانستان از تمام نهادهای جهانی و کشورهای جهانی که بر ضد حزب اسلامی افغانستان تعزیراتی را وضع کردن، توسط مکتوب رسمی از همه از این نهادها تقاضا میکنه که مجموعه و همگی تعزیرات را از حزب اسلامی افغانستان بردارد. البته در این رابطه شورای امنیت ملل متحد و کثیر از کشورهایی که تعزیراتی را نسبت به حزب اسلامی داشتن برداشتن، به استثنای مهمترین کشور در این رابطه که ایالات متحده آمریکا است و متاسفانه تا به امروز که 4.5 سال تقریبا از تاریخ امضای توافقنامه را سپری میشه، دولت جمهوری اسلامی افغانستان سندی را به ما نشان نداده مبنی بر اینکه اونا تقاضای رفع تعزیرات از جانب ایالات متحده آمریکا نسبت به حزب اسلامی را داشته باشند. این تعزیرات کماکان پابرجاست. بند 6 مدعی عزیز که رهبری حزب اسلامی افغانستان به خاطر از اینکه متاسفانه یا خوشبختانه و مانند سایر احزابی که در اینجا فعالیت میکنن و شخصیت‌های کار کردن، ثروت‌های باد آورده ای را در اختیار نداره که این ثروت‌ها هم باید یک روز محاسبه شود که از کجا آمده. ده‌ها و صدها میلیون دلار به هر شخصیت. مصارف دفاتر حزب اسلامی افغانستان میپردازه. این کار تشکر آقای کریم. ببخشید من 2-3 نکته دیگه بگم. مهمترین از او مسئله آزادی اسرا و زندانی های ماست. از مجموع حدود 4500 زندانی از حزب اسلامی افغانستان تا به امروز تنها 850 نفر از طریق هیئت مشترک حزب اسلامی با دولت از طریق این کمیسیون آزاد شده. متبقی یک تعداد از طریق لیست طالبا و دیگه‌اش به خاطر عفو و مسائل کرونا و این آزاد شدن. حدود 2500 زندانی ما که بر اساس توافقنامه باید 2 ماه حد اکثر تا 2 ماه بعد از امضای توافقنامه، یعنی 4 سال و 3 ماه پیش آزاد میشن، تا به امروز هم اسیر هستن. 20,000 فامیل مهاجر منتسب به حزب اسلامی که باید صاحب سرپناه و خانه و زمین میشدن، متاسفانه حتی 2 بسوه زمین هم در اختیار از ما قرار نگرفت و به هزارها مهاجر ما. کریم، راه حل مسئله چی هست؟ با محاصره ارگ و تظاهرات این مشکل حل میشه قسمی که آقای گلبودینی حکمتیار گفتن؟ شما اگر راه مناسب تری را بعد از 4.5 سال انتظار و صحبت و تقاضا و مذاکرات پیدا میکنید که ما بجز از برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز به خاطر
تقاضا از دستگاه آقای اشرف غنی مبنی بر عمل بر تعهداتش رای دیگه اگر دارید شما بفرمایید که ما به مورا اقدام بکنیم. تا به حال 4 سال از هر طریق ممکن ما اقدام کردیم. متاسفانه چنانچه عرض کردم و میتونیم بندهای دیگر هم ببینیم 90% بیشتر از 90% تعهدات خود را دولت افغانستان عملی نکرده. اونا البته انتظار داشتن که با این صلح حزب اسلامی و تیم آقای اشرف غنی بپیونده. آقای کریم خغل ستانګزای ولې حکومت تر دې دمه پورې خپل ژمنې له حزب اسلامي سره نه دي عملي کړي؟ ولې هغه غوښتنې چې دوی درلودلې تر اوسه پورې نه دي پوره شوي؟ مننه لوی سرسن تالا پنامه وقت ما بخیر ګوري د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ کله چې تفاهمنامه امضا شوه هغه د ولسمشر او د حکمتیار صاحب منځ کې و. په دې کې وزارت داخله دخیل نه و. نو په دې مشخصا په دې اړوند چې هغه تعهدات ولې نه عملي شوي تاسو باید ارګ له همکارانو نه پوښتنه وکړئ. ولې زما باور دا دی چې موږ باید د قضیې مثبت اړخ ته وګورو چې دوی سره عملي شوی. ولې اوس شکر دی چې حکمتیار صاحب امین صاحب او نور همکاران په افغاني پاسپورت باندې سفرونه کوي، نه چې پخوا یې یا پاکستاني پاسپورتونه و یا ترکی و یا ایراني و. حداقل تاسو نن دا ویاړ لري چې په خپل پاسپورت باندې سفر وکړئ. تاسو دا ویاړ لري چې په خپل وطن کې په پایتخت هغه پایتخت چې تاسو یو وخت په راکټونو وشتل حکمتیار صاحب پر راکټونو وشتل هغه پایتخت موږ په 13 کلونو کې جوړ کړی دی او هغه پایتخت کې آرام ژوند کوي. تاسو ته مثلا د تر مصارف درکول کیږي، تاسو ته مثلا امنیت درکول شوی دی، تاسو دا حق درکول شوی چې تاسو په شمشتو پاکستان کې قطعا نه درلودل چې تاسو راسي اعتراض وکړئ تر دې پورې چې ارګ تهدید کوي چې موږ محاصره کوو. مسالمت آمیز مظاهره محاصره پکې کې نه وي، نه خو مظاهره ده، راځي اعتراض ده، خبرې کیږي، ولی محاصره ده خو یا د تهدید ژبه ده. نو زه فکر کوم چې اوس هم ډیر څه ورسره شوی دی. هغه څه چې حکمتیار صاحب او ملګرو یې د وطن سره کړي وو اصلا خدا وایي چې دوی باید ټول محکمه شوی وای او دوی ټول باید جزا ورکړل شوی وای. ولې د وطن حالات دا ایجابوي چې نور باید کشمکشونه او جنجالونه جوړ نه کړو او څوک چې سولې ته راځي هغه باید سولې ته راسي. نو زما باور دا دی شخصا چې حکمتیار او ټیم وطن سره نازوانیان دي. حال دا چې وطن همیشه ورسره ځواني کړي او ارګ دا د ولسمشر غني کور شخصي کور نه دی، ارګ د هیڅ چا شخصي کور نه دی. ارګ د نظام معنا ده، ارګ د ټول حکومت معنا ده، ارګ زموږ د وقار په معنا ده، د افغانستان د حیثیت او عزت په معنا ده. یا وری ارګ تاسو ولیدل چې دوی ونیول نه دغه مجاهدینو خو تلویزیون هم ځینې غلا کوي او میز هم ځینې سپي او ساس په وطن کې چې جوړ شو دغه 40 کاله جنګ دغه نتیجه ده. کریم صاحب خبرې وکړي خو راځو دې مسلې ته چې دغه د حزب اسلامي سره چې حکومت ترمنځ چې کوم ستونزې دي اوس د حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ فکر نه کوي چې دا به د طالبانو تر غوږه داسې پیغام رسوي چې حکومت له پخلا شوو کسانو سره هغه کومې ژمنې چې کوي هغه په هغې نه دی ولاړ او نه ورته پوره کوي؟ کله چې واده خلافی خبره کېږي نو تر طالبان خو زه لوی واده خلاف نه وینم. تاسو وګورئ کله چې دوحه کې تړون امضا شو ول کاهش خشونت جنگونه به کمیږي، بلکې نن پرون هم د ناتو مشر وویل اتحادیه د اروپا وایي ټول وایي موږ تاسو هره ورځ وینو کاهش د خشونت دا دی چې د ورځې 4 انفجار یوازې کابل کې مدني فعالان دوی وژني، ځوانان دوی وژني، د رسنیو کارمندان خبریالان دوی وژني. 15,000 بندیان چې موږ نه ورته خوشې کول بیا دغه حکمتیار صاحب دغه نور ملګري ویل چې ولا حکومت د سولې خنډ دی. بندیان چې موږ خوشې کې اوس ټول په جنگ کې دی. تاسو خو ویل چې دوی جنگ ته نه ځي، خپل کورو ته ځي، ټول افغانستان د ولس په ضد باندې جنگیږي. دوی ویل چې موږ القاعده سره پریکړون کوو، نور تروریستي ډلو سره به موږ تماس نه لرو. تر اوسه القاعده او طالب سره یو دي، نور ترهګریزو ډلو سره هم دوی اړیکه لري. یعنی طالب په کم عمل باندې دوی تعهد کړی دی، خو جهاد ماخر دغه رقم څو خدای وشرموي چې ول نور امریکایان نه وژنو، پر امریکایانو پر کفارو کار نه لرو، یوازې مسلمانان وژنو. دوی عقیده د دوی جهادګر دغه کیسې رسیدل. نو طالب په دې ځای کې زه فکر نه کوم چې ځای ولري یا د خبر د طالبانو خبره اوس مهمه وي، ځکه ټول ته دا معلومه چې اسلامي کیسه خو نشته. طالب فقط دا غواړي چې قدرت ونیسي، طالب دا غواړي چې ګمرکات په لاس کې، طالب دا غواړي چې قاچاقبران دوی سره وکني. ولی په د بندیانو کې 40-50 کس
چې هغه قاچاقبرانو دوی لیست ورکړی و. نو خو دوی ټول د پیسو د قدرت خبره ده. همدا مشکل حکمتیار صاحب هم لري. نو د دواړو مشکل به او هغه قدرت مننه. آقای کریم، روند گفتگوهای صلح که فعلا بین حکومت و طالبان با بنبست مواجه شده، فکر میکنین که امی بی‌باوری ها عواملش هست و یا هم دلایل دیگه داره؟ بله، تشکر از شما. فقط اجازه بدین عرض بکنم که جناب سانگزی به تاریخچه حزب اسلامی افغانستان پرداخت. من نمیدانم که ایشان از کدام مقام مطالب مطرح میکنن، از آدرس یک حزبی که فامیلشان در گذشته به او مربوط بوده یا از دیدگاه دولت. به هر صورت من فکر میکنم که منطقه بحث نیست. حزب اسلامی افغانستان تاریخچه پر افتخاری داره و از هر سال که در 50 سال در مبارزه پرداخته حاضر به جوابگویی است و ملت در این رابطه قضاوت خود دارد. متاسفانه بحثی که در رابطه با توافقنامه صلح و اصل صلح باید میشد، نباید به مسائلی کشانده شود که فعلا در این برنامه قابل بحث نیستند، ولی ما حاضر هستیم در محل دیگه این مسائل با هر کسی که بخواد در میان بگذاریم. آزادی 5000 زندانی که ایشان فرمودند که به نظر ما کار بسیار مناسبی بود و مناسبی هست، باید این را عرض میکرد بکنم و ایشان هم باید میگفتند که در ازای آزادی 5000 زندانی طالب حکومت آقای اشرف غنی مشروعیت نظام خود به دست آورد. یعنی که این یک تفاهمی بود بین ایالات متحده آمریکا و آقای اشرف غنی که در صورتی که 5000 زندانی آزاد شود، ایالات متحده آمریکا و مؤتلفینش ایشان را در ارگ ریاست جمهوری منصوب میکنند. بنابراین در راستای صلح نه، بلکه البته از دید آمریکایی‌ها میخواستند برای پیشرفت صلح و میخواهند، اما آزادی 5000 زندانی در ازای پذیرش مقام ریاست جمهوری با آقای اشرف غنی بود و این بر همه هویدا هست. ما صرف نظر از انگیزه‌ای که به چه انگیزه ها و به چه دلایلی 5000 زندانی آزاد شد، همانند از این که آزادی تمام اسرای حزب اسلامی را می‌خواهیم که هنوز 2500 نفر از اونها در قید اسارت هستند. در مورد همین طالبای رها شده که قبلا که به سوال دیگه بپردازین جواب دیگه، شما گفتین که رها شدن و حکومت مشروعیت خود به دست آورد، ولی گفته میشه که این طالبای که رها شدن دوباره به میدان جنگ برگشتن، بیشترشان یک اندازهشان. بگذاریم که بحث یک اندازه دقیق تر بکنیم. من دو سوال از شما و بیننده ها و از آقای سانگزی میپرسم. فکر میکنم که اصل گپ در اینجاست. شما چند فیصد شانس از این میتین که آقای اشرف غنی حکومت طالبان رو بپذیره؟ فکر میکنم صفر. شما چند فیصد شانس از این میتین که طالبان حکومت و رهبری آقای اشرف غنی رو بپذیره؟ جوابش صفر. من ایره از زبان خود نمیگم، از زبان کسانی میگم که در رأس نظام نفر دوم و سوم و چهارم نظام مثلا اونها به جواب این سوال دو جواب گفتن صفر. بنان رای حل معقول معضله فعلی افغانستان ایجاد یک نظام مورد پذیرش هم است که حکومت افغانستان من حیث یک واقعیت، نه من حیث نماینده کل ملت افغانستان، من حیث یک جهت و من حیث یک واقعیت در او سهیم باشه. طالبان همچنان تمام اقشار افغانستان، مسئله صلح یک مسئله ملی هست و یک مسئله سیاسی هست. بنابراین دری باید ملت افغانستان سهیم باشه از تمام جناح‌ها که چیز در هیئت حداقل از طرف کابل که رفته در هیئت مذاکره کننده دوحه تجلی نداره، بلکه هیئت است مشتمل بر دو تیم انتخاباتی بر اساس یک معامله که توسط خارجی برای بار دوم بر ملت افغانستان تأمین شده است. بنابراین عرض ما است که آزادی زندانی‌ها یک بخش از این معامله است، ولی راه حل اصولی است که ما به جای برسیم که مورد توافق نه تنها دو جانبه که فعلا در مذاکره هستند بلکه عامه ملت افغانستان قرار بگیرد. در غیر از اون ضیاع وقت است و ما متاسفانه شاهد از هستیم که بعضی جناح‌ها اصل ضایع کردن وقت هدفشان است، بودن در سریر قدرت و ضایع کردن وقت. ولی این وقت متاسفانه شما همین 5-10 دقیقه ما شما صحبت کردیم، بدانیم که در هر 5 دقیقه در کشور ما و استانگزی که اونا هم سفر حق دارن، ما هم
در هر 5 دقیقه یک نفر در این مملکت به خاطر جنگ کشته میشه. در هر 5 دقیقه. به چی قیمت شما میخواین که تداوم قدرت به قیمت کشته شدن یک نفر در هر 5 دقیقه ادامه بدید؟ ښاغلی سندکزی لکه څنګه چې کریم صاحب 2 پوښتنې درلودلې، دې پوښتنو ته به هم راسو او د دې ترڅنګ که په دې باندې هم خبرې وکړو چې ولې حکومت د حزب اسلامي بندیان نه خوشي کوي؟ آیا دا ویره شته چې دوی به بیرته د جګړې ډګر ته ځي؟ اول خو امین صاحب ویل چې دوی د حکومت د استازي په صفت خبره کوي که د کوم حزب نمایندګي کوي. زما ځواب دا دی چې ځکه په حکومت کې هم که د باندې ما همیشه د افغان په صفت خبره کړې، اوس مې خبره د افغان په صفت ده تاسو ته. د دوی د سوال په ځواب کې باید ووایم یو وخت حکمتیار صاحب ویلي و، شاید هغه به تاسو هم لید، ول تر څو پورې چې یو کافر عسکر په افغانستان کې وي که موږ افغانستان ته ولاړو او جهاد مو پرېښوي، زه به پیغمبر امتی نه یم. شما مستند اوس ګوره د حکمتیار صاحب د راتګ فیصدي صفر و. آیا حکمتیار صاحب همدا کارونه نه کول چې نن طالبانو کول؟ خو کول نه. په فاینس کې د دوی کسان انفجار ونه کړي چې حکمتیار صاحب بیا په یو تلویزیوني مرکه کې وویل چې اوس د شادي کلمه یې واخیستی، د انفجار د انتحاري کلمه یې واخیستی چې هو ما ته تا یوه ښځه راغلی وویل چې زه ځان درته پټوم. خو دغه د دوی بندیان ټول د تروریستي اعمالو په نتیجه کې بندیان دی. نو د دوی د راتګ زمینه هم صفر و نه، ځکه یو وخت کوم څه چې طالبان کول، کوم موقف چې د طالبان و، حکمتیار صاحب تر طالبانو 10 چنده افراطي و، 10 چنده بې بد و رد ویل. اما هغه د نن حکمتیار صاحب رالی همدا حکومت کې مصارف ورکړي د دفاترو، نو همدا رقم طالبان به هم راځي. او دا چې د دوی بندیان به جنگ ته ځي یا به نه ځي، نو طبعا که چیرې تعهد نه وي په منځ کې او همداسې د یو بل څه وسي چې بیا دوی خوشي سي، په هغه کې هغه بندیان چې د طالبانو موږ خوشي کړي نه، په هغه کې ولسمشر غني خوشحاله و نه، موږ خوشحاله و نه، هېڅوک خوشحاله نه و. ولې خو اول دغه سیاسونه ګردو چیغې وهل چې دوی حکومت مانع دی د سولې، نو ولې بندیان نه خوشي کوي؟ تاسو خوشي کړئ کنې که تاسو سوله نه غواړئ، ولسمشر غواړي خپل قدرت وغځوي او دا وکړي او هغه وکړي. نو خو ګردو فشار و، د نړیوال ټولنې فشار و، دلته د نن سیاسونو فشار و چې نه تاسو که واقعا سوله غواړئ تاسو دا بندیان خوشي کړئ. خو بندیان خوشي سو، سوله کمه ده، ورځ تر بلې انسانان وژل کیږي لکه دوی چې خپل ویل. خو د طالبانو بندیان خو ښه شو چې تر اوسه پورې دا د سولې خبرې روانې دي، ولې حزب اسلامي چې راغی عملا له حکومت سره هوکړه او سوله یې وکړه او راستانه سول، ولې تر دې دمه پورې نه خوشي کیږي؟ دلته د څه ویره ده؟ حکومت او غني یا په خپله دغه ټوله اداره ولې نه غواړي چې دغه بندیان خوشي سي؟ ګوري داسې دی شاید هغه خبره د دواړو طرفو ده. نو کله چې تاسو راځي سوله کوئ او افغانستان حکومت سره خبره کوئ کښېنئ، بیا نو دا حق نه لري چې تاسو پاکستان ته ورسئ او د پاکستان د پنجاب نه زموږ د دشمن له کوره د افغانستان پر ضد خبرې وکړي. دغه حکمتیار صاحب یې نه کړې. څنګه ورسره سړی اوس دوی باندې څنګه باور وکړي نه؟ او مخکې امین صاحب وویل چې حزب اسلامي نه پر افتخار حزب دی. بدبخت په دې پر افتخار است کې اوس 4 کسان دي، خپل حکمتیار صاحب دی، زوی دی، امین صاحب دی، غیرت صاحب دی، 5م سړی هم تاسو هلته نسی پیدا کولی. که تاسو واقعا یو پر افتخار حزب وي، د نن حزب اسلامي په څو ټوټو دی؟ ولې ستاسو د ارغندیوال صاحب په منځ کې سره جنجال دی؟ ولې همدرد صاحب ستاسو څخه جلا سو؟ ولې سباوون صاحب څخه جلا سو؟ ولې حتی زرداد فریادي ستاسو څخه جلا سو؟ د خدای روی دی. تاسو دا پوښتنې وکړئ چې نن ولې دا حزب اسلامي په دې سرنوشت اخته دی. خو نو حتما اخوا کې به دا ظرفیت نه وي نه چې خپل تعهدات عملي کړي او هغه څه چې د افغانستان ملي منافع ایجابوي. حکمتیار صاحب کټ موټ دغه مخالف دی. دا رقم باید ونه اوسي نه. تاسو دلته باید پاکستان کې از دا خبرې او دا اعلانونه ونه کړي چې په افغانستان کې هیوادونه دي نیابتي جګړه ده د پاکستان پر ضد. تاسو په لوی لاس موږ ته دشمنیانې ګټي. یعنې فکر کوئ لامل یې همدا دی چې حکمتیار صاحب پاکستان ته تللی دی، هغوی هغې ځای نه دا خبرې کوي دغه بندیان نه خوشي کیږي؟ نه دا خو اوس کې ولاړل حکمتیار صاحب دی، 2 میاشتې مخکې یو میاشت کېږي. دا بندیان خو دوی چې راغلي 1.5-2 کاله کېږي چې راغلي دا نه خوشي کېږي. ما وویل چې په هغه مورد تاسو باید یو خو ګوري د مخکې عطاالرحمن سلیم صاحب هم وویل چې ټول شیان عملي سوي دی. وړمه ورځ امرخیل صاحب هم چې په دې کمیسیون کې و هغه هم وویل چې دا ټول عملي سوي دی. زه خپله ګوري په دې کې موږ وزارت داخله نه و
نه که چیرې دا تفاهم وزارت داخلي کړي وای ما به تاسو ته ښه جزئیات درکړي وای. تاسو باید دغه تخنیکي بحث ارګ څخه له همکارانو څخه پوښتنه وکړئ ځکه تفاهمنامه ولسمشر غني او حکمتیار صاحب سره امضا کړې دی. زه کلا پر دې باندې بحث کوم چې حکمتیار صاحب د دوی آخري څرګندونې دا د تهدید ژبه ده، دا د ملي ګټو پر ضد باندې دي، دا ظالمه نه ده. د یو حزب مشر چې ځان رهبر ګڼي هغوی باید په پاکستان کې د افغانستان پر ضد څرګندونې وکړي. ډیره مننه آقای کریم. معمولا بیشتر اوقات انتقاد است به حکمتیار صاحب که اینا میگن از یک لهجه تند استفاده میکنن، مثلا قسمی که استانگزی صاحب از زمان از رفتن پاکستان یاد کردن، در ضمنش به اینجا که او روز صحبت کردن روز یکشنبه که گفتن که ارگ محاصره میکنن. فکر نمیکنین این گفته های آقای حکمتیار بر روند صلح افغانستان تاثیر خواهد کرد؟ نظر شما چی است؟ خب اول آقای استانگزی به صورت وضوح با حزب اسلامی سر خوشی ندارن و بیاناتشان حقشان است، ولی یک تعداد زیاد مطالب گفتن تهمت است. ما نمیخوایم که داخل از این بحث شام که حزب خوب است یا بد. بحث ما و شما در رابطه با صلح است و در رابطه با توافقنامه، عدم تطبیق توافقنامه صلح بین دولت افغانستان و حزب اسلامی افغانستان. و واضحا آقای استانگزی از روند مذاکرات اطلاع نداره و حقشان هم از کاری در این رابطه نبودن. اما ای که ادعا میکنن که وزارت داخله در این مطلب صحیح نبود، هم یک عدم معلومات حد اقلیشان است. اینا مشاورش هستن. آقای اندرابی که فعلا وزیر داخله هستند عضو دوم کمیسیون مشترک تطبیق توافقنامه صلح با افغانستان بودند و تا به حال هم رسما هستند و بنا بر تمام مسائل تطبیق توافقنامه صلح اونا حضور داشتند. ما قطعا با شخص اندرابی اشکالی ندارم. اونا متاسفانه روندی را پیش گرفتن که از بالا برشان دستور داده میشد. ایده که وزارت داخله صحیح نیست از به اطلاعی آقای استانگزی است، ملامت نیست. خواهر عزیز برادر حکمتیار 4 ماه پیش به پاکستان رفتن و 4 سال قبل از او توافقنامه صلح امضا شده بود و در طول 4 سال چرا زندانیان حزب اسلامی آزاد نشدن؟ که به خاطر سفر. چنانچه شما میره فرمودید دولت افغانستان باید در ظرف 2 ماه تمامی زندانیان حزب اسلامی را آزاد میکرد که نکرده و یه عدم تطبیقش است. شما بند توافقنامه را ببینین، از 21 تعهدی که دولت به حزب اسلامی کرده به استثنای مطلب اول که گفتم هیچ بند از این دیگه تا حال عملی نکرده. مثلا شما ببینید که آقای استانگزی به آقای عطاالله رحمان سلیم راجع ساختن. ما ادعا میکنم که 2 بسوه زمین برای مهاجر حزب اسلامی افغانستان اعطا نشده. تمام اوراقش، اسنادش، جایش تثبیت شد. 3 بار نزد آقای اشرف غنی رفت و 3 بار او را امضا نکرد. زندانیای حزب اسلامی تمام لیستاش در سر میز آقای اشرف غنی رفتن، اونا امضا نکردن. بزرگترین بندی که برای ما اهمیت بسیار زیاد داشتی بود که بند 8 توافقنامه که دولت متعهد به این میشه که با همکاری با دیگر احزاب سیاسی روند انتخابات آینده را بر اساس انتخابات متناسب حزبی بسازه. ما چون نه قدرت خواستیم، نه وزارت خواستیم، نه ولایت خواستیم، گفتیم که اجازه بدیم که انتخابات بر اساس تناسب حزبی شود و اونا به این تعهد کردن. در افغانستان در 2 سال پیش جلساتی در این رابطه دایر شد. ما به نمایندگی از مجموعه احزاب سیاسی با دولت صحبت کردیم و اونا سیستم امدیا را بالاخره بعد از مشکلات زیاد پذیرفتن ولی به هیچ صورت عملی نکردن. تشکر. سلامت باشید آقای کریم. موضوع قسمی است که به بحث بیشتری هم نیاز داره و چون وقت برنامه ما کمتر است خغل استانگزی ډیر و کم وخت لرو که په اخر کې څه د دو خبرو په جواب کې لري. مهرباني ځکه د خبرونې وخت ډیر کم پاتې. زه فقط یو خبره کوم. ما نه ول چې وزارت داخل ندی مال د تفاهمنامه سیاسي ده د ولسمشر او حکمتیار سره ترمنځ امضا سو. طبعا وزارت سره د بندیانو دوسیه او بندیانو په خوشی کولو کې مسؤلیت و چې اوس د زندانونو خپلواک اداره جوړه شوې ده چې اوس هغه دوسیه مغوی ته انتقال دی هغه سره دی. نو زما خبره آخري هم دا ده چې مهمه دا نه ده چې موږ په حزب یا په حکومت کې یا خبريالان یو. مهمه دا ده چې موږ باید خپل وطن لپاره خپل ګټو لپاره ودرېږو او د پردیو اجنډا او د پردیو خبرې باید تبلیغ نکړو. زما هم دا خبره ده.
ډیره مننه کور مو ودان له تاسې دواړو نه چې زموږ په خپرونه کې مو ګډون وکړ. سلامت اوسئ درنو لیدونکو، له تاسې هم ډیره مننه چې بحث مو تر دې دمه له موږ سره تعقیب کړ او پوښتنې او تبصرې مو موږ ته پریښې وې. از مهمانان برنامه نیز تشکر که وقت گذاشتن و در برنامه شرکت کردن. در آینده با دویچه وله و برنامه‌های دویچه وله باشین.